د جرمني په بون کې افغان قونسلګري چې له څه مودې راهیسې قونسلي خدمات ځنډېدلي وو تېره ورځې چارې بیا پیل کړي دي. موږ راغلي یو چې کارونه یې له نږدې وګورو. د جرمني په بون ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ د کارونو د بیا پیلېدو د پوښښ لپاره د قونسلګرۍ ته ورغلی یم. د ځینو دلایلو له امله مو ونه کړی شول چې د دغې قونسلګرۍ لپاره د طالبانو تازه لیږل شوي استازي سره خبرې وکړو، خو د قونسلګرۍ ځینې مامورین وایي د تیرو څو اونیو په جریان کې ستونزې هوارې او خدمات یې بیا پیل کړي دي. نو قونسلي چارې په 10 نوامبر یعنی پرون چون اول ورځ وه زموږ او په ډیره موفقانه په ډیره کامیابۍ مراجعین راغلل. د دوی اگر چې د زموږ دغه ویب سایټونه ټول نوي شوي دي. زموږ خدمات فعلا د تصادیق و بخش دی، تذکیره و زوجیت خط و وکالتنامې دي او په آینده کې انشاءالله د پاسپورت خدمات هم ډیر زر به شروع شي. حتما ودرېږئ چې دې ځای نه راشي. نږدې یوه میاشت مخکې د دې قونسلګرۍ پخواني چارسمبالي او کارکوونکو وروسته له هغې په ډله ییز ډول دندې پرېښودې چې دغه قونسلګري طالب استازو ته وسپارل شوه، خو اوسني مسؤلین وایي یو شمېر پخواني مامورین بیرته دندو ته ګرځېدلي او د چارو د لا ښه والي لپاره یې ځینې نوي مامورین هم ګمارلي دي. او یو تعداد پخواني کارکوونکي هم راغلي دي، د خپل وظیفو ته ادامه ورکړې ده او نوي کارمندان هم لرو. د اوناسو طبقه هم شته دي ښځینه، نو هیڅ نوع مشکل نشته، کوم مانعت نشته په دې برخه کې. ځینې المان میشتي افغانان چې قونسلګرۍ ته ورغلي په جدي ډول د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې غوښتنه کوي. د کله چې بون قونسلګري بنده شوې وه زموږ کارونه ډېر شاته غورځېدلي وو او موږ ډېر په تشویش کې وو او اوس انشاءالله نوی خبر مو چې کله واورېدو چې بون قونسلګري خلاصه شوې ده او اوس کولی شي سړی آنلاین ترمین ونیسي، ځکه چې بغیر د ترمین نه سړی دلته اجازه نه لري او که څوک راځیم خوښی د ځان نه فضابوي، د ډېره لرې ځای نه باید اول ترمین واخلي او په خپل ټیم باندې قونسلګرۍ ته مراجعه وکړي او انشاءالله کار به ډېر په اسانۍ سره مخته ځي. او ډېر مشکلات هم وایستل، موږ کارونه دلته بند و، پاسپورت د شانه دپاره هم نشوله کولی او کومه دفتر ته دلته په آلمان کې چې شته بخوری چې تللو بعض شیان غوښتله مشکل و نشو کولی او اوس ډېر خوشحال یو چې شکر چې بیرته موږ خپل کنسولات لرو او کولی شو موږ خپل کوم اسناد چې ضرورت لرو بیرته ترلاسه کړو. افغانستان کې د جمهوریت حکومت له سقوط وروسته دغې قونسلګرۍ کې د پاسپورتونو ویش وځنډول شو او تمدید یې تر هغې دوام درلود چې کله د 2024 کال جولای کې د طالبانو باندنیو چارو وزارت د دغې استازولۍ ټول اسناد بې اعتباره اعلان کړل. د جرمني حکومت د روان کال په جولای میاشت کې خبر ورکړ چې د قونسلي خدماتو او د مجرمو افغانانو د اخراج پروسه کې د اسانتیاو په موخه د طالبانو 2 استازي منلي دي چې ورسره سم د خبر له غبرګونونو، اعتراضونو او نیوکو سره مخ شو، خو پر دې سربیره هم طالب استازو خپلې چارې پیل کړي دي. وروسته له هغې چې په بون کې د افغان قونسلګرۍ مسؤلیت طالب استازو واخیست، پر خواله رسنیو د دغې قونسلګرۍ د وسایلو او شتمنیو د تخریب ادعاوې خپرې شوې، خو اوسني کارکوونکي وایي هغه خپاره شوي تورونه او ادعاوې له مبالغې ډکې وي. د دغې ډیپلوماټیکې استازولۍ د ویب سایټ یوې برخه کې راغلي چې د جنرال کونسل تر رهبرۍ لاندې اداره کیږي او د هغه له قوله دا هم راغلي چې ویاړم چې بون کې د افغانستان د جنرال کونسل په توګه خدمت کوم. خو د جرمني د باندنیو چارو وزارت ویان وایي د افغانستان استازولۍ تل د داسې کسانو له لوري رهبري کیږي چې په 2021 کال کې د قدرت له بدلون مخکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا استول شوي او د جرمني لخوا باورلیکونه ترلاسه کړي دي.